د پاکستان پر ضد جګړې ته چمتووالی اسلامي امارات په ډیورنډ کرښه په 22 پوستو کې 150 سرتیري ځای پر ځای کوي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. څه موده وړاندې ختیځ کې د ډیورنډ پر فرضي کرښه د ننګرهار او کونړ په اړوند سیمو کې د پاکستاني او افغان لوري ترمنځ جنجالونه وشول او اسلامي امارات د پاکستاني پوځ د تاسیساتو د جوړېدو مخنیوی وکړ. اوس تازه ختیځ کې د لومړي سرحدي لیوال لوري 150 تازه دمو سرتیرو ته مسلکي روزنه ورکړل شوې چې د چارواکو په وینا په ډیورنډ کرښه به یې ځای پر ځای کړي. د فراغت مراسمو کې د پوله ساتو ځواکونو قماندان مولوي ثناءالله سنگین فاتح ویل چې دغه سرتیري به د کرښې په اوږدو کې هغه 22 پوستو کې به په دندو وګمارل شي چې تازه جوړ شوي دي. نوموړي وویل حاکمو نقطو کې نویو پوستو ته د سړکونو ورغځول چارې هم روانې دي چې ډېر ژر به یې کارونه بشپړ شي. نوموړي زیاته کړه دوی به په هغه 22 نویو پوستو کې چې په صفري نقطه کې موږ جوړ کړي ځای پر ځای شي. دغه څو ورځې کې به د پوستو ته نوي جوړېدونکي سړکونه هم بشپړ شي چې اوس یې کارونه روان دي. مولوي فاتح زیاته کړه په پلان کې ده چې ډېر ژر 300 نور سرتیري هم په 3 میاشتنۍ دوره کې وروسي څو د کرښې د ډاډمن امنیت لپاره چمتو شي. هغه ډاډ ورکړ چې د اسلامي امارات ځواکونه په بشپړ ډول د خپلې خاورې او ولس ساتنې ته ژمن دي. هغه سرتیري چې تازه فارغ شوي وایي چې په 45 ورځو کې مسلکي روزنه لیدلې او د دې وړتیا لري چې په سمه توګه له خاورې ساتنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې په ختیځ کې سرحدي ځواکونه تر مسلکي روزنې وروسته فارغ او مهمو سیمو کې په دندو ګمارل کیږي. ولسي غوښتنې هم دا دي چې په ډیورنډ کرښه د پرتو سیمو باید افغان ځواکونو کلکه ساتنه وکړي او د تیر په څیر اجازه ورنه کړي چې پاکستاني لوري خپل سري اقدامات وکړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.